بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ځوانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه بریالیتوب ته رسیدای شو، څنګه بریالي کیدای شو. د بریالیتوب او د بریا ته د رسیدلو یوه ډیره اسانه نسخه هغه د ویرې، ډار له دې څخه ځان لرې ساتل دي. هغه ځوانان، هغه کسان چې دا اوس موږ ویني، دوی د خپل ژوند لپاره خوب لري، دوی د خپل ژوند لپاره لرلید یا ویژن لري. دغه کسان دي چې د نړۍ له 95 سلنه انسانانو څخه بیل دي، جلا دي. دغه کسان دي چې دوی د خپلې ټولنې شاوخوا 99 سلنه د هغوی څخه زیات پرمختګ کړی په خپل ژوند کې. ځکه کله چې تاسې د ژوند لپاره ټاکلي موخې ولرئ، کله چې تاسې د ژوند لپاره ټاکلی لرلید ولرئ، ویژن ولرئ، د دې دا معنا ده چې تاسې د بریالیتوب لوري ته مزل او یون شروع کړئ. تاسې که چیرته د سټیو جاب په اړه باندې مطالعه لرئ، سټیو جاب که له خپلو توکو پیرلو څخه، د خرڅلاو څخه ویرېدلی، هغه به کله هم پرمختګ نه و کړی. هغه به کله هم د مکنتاش یا د آیفون په شان باندې ستر د ټکنالوژۍ په اډانه کې، په بهیر کې ستر نوښتونه نه و رامنځته کړي. تاسې که جاک ما پیژنئ، د هغه که چیرته د خپلو توکو د پلورلو ویره درلودلی، هغه به کله هم د چین نن تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ تر ټولو پیژندل شوی کس نه و بلل شوی. تاسې که په خپل تاریخ کې د احمدشاه بابا تاریخ ګورئ، که هغه چیرته په خپل ژوند کې ویره درلودلی چې په پانیپت کې به دی شکست خوري، دی به کله هم پانیپت ته وځلې نه وتلی. ویره، ډار، دا تاسې د بریالیتوب څخه راګرځئ. کوشش وکړئ په خپل ژوند کې د لومړی کار چې کوئ هغه د ویرې او ډار سره مقابله ده. او له دې ویرې او ډار څخه هغه وخت تاسې مقابله کولی شئ کله چې تاسې د خپل ژوند لپاره خوب او لرلید ولرئ، ټاکلي اهداف او موخې ولرئ. خپل ژوند په ځانګړو خوبونو باندې، په داسې خوبونو باندې مارټن لوتر کینګ وایي چې هغه خوب تاسې بیدار وساتي، داسې خوب چې هغه تاسې د شپې خوب ته او آرام ته پرې نږدي. داسې خوب که چیرې تاسو پیدا کړ او ټاکلی لرلید مو خپل ژوند ته پیدا کړ، نو بیا هېڅ ویره او ډار د تاسې د پرمختګ مخه نشي ډب کولی. په همدې پار باندې چې له خپلې ویرې او ډار سره مقابله وکړئ، ځان وپېژنئ او په مخ لاړ شئ. ډېره مننه.